Sentence number 1. نن سبا د دیوالونو غوږونه وي یا نن سبا دیوالونه هم خبرې کوي. Even the walls have ears. د دې جملې مطلب دی لکه پښتو کې چې مونږ کله وایو چې نن سبا دیوالونه هم خبرې کوي یا نن سبا د دیوالونو هم غوږونه شته. نو که په انګلیش کې ویل غواړئ بیا تاسو ویلی شي Even the walls have ears. دومره خو پوهیږم. I have this much sense. د دې سنټنس مطلب دی چې یاره دومره خو پوهیږم. I have this much sense. په دې کې اخر څه چل دی؟ What's wrong with it? د دې سنټنس مطلب دی چې په دې کې اخر څه چل دی؟ په دې کې څه مسله ده چې ته یې نالې یا ستا نه دی خوښ. دا په تا باندې څه چلو شو؟ What happened to you? What happened to you? مطلب یې دا دی چې دا په تا باندې څه چلو شو؟ آیا دا ښه دی؟ Is it good? Is it good? د دې مطلب دی چې آیا دا ښه دی؟ ما تا ته ډېر تکلیف درکو. I have given you much trouble. I have given you much trouble. د دې مطلب دا دی چې ما تا ته ډېر تکلیف درکو. تاسو داسې هم ویلی شئ I gave you much trouble. د دواړو یو مطلب دی. ستاسو بچي دي. How many kids have you got? How many kids have you got? د دې سنټنس مطلب دی چې ستا څو بچي دي؟ زما 2 بچي دي. I have 2 children. I have 2 children. مطلب یې دا دی چې زما 2 بچي دي. د هغه هم 2 بچي دي. He also has 2 children. He also has 2 children. د دې مطلب دا شو چې د هغه هم 2 بچي دي. ما سره باس مه کوه. Don't argue with me. د دې مطلب دا دی چې ما سره بحث مه کوه. تر یوې خیم نه یې. تر یو کارم نه یې. You are of no use. You are of no use. آیا دا ستا دی؟ Is it yours? Is it yours? مطلب یې دا دی چې آیا دا ستا دی؟ نه دا زما نه دی. No, it's not mine. No, it's not mine. نه دا زما نه دی. زما په خیال چې دا د آصف دی. I think it belongs to Asif. I think it belongs to Asif. زما په خیال ما ته داسې ښکاري چې دا د آصف دی. I think so. ما ته داسې ښکاري. I think so. مطلب یې دا دی چې ما ته داسې ښکاري. I don't think so. ما ته داسې نه ښکاري. I don't think so. ما ته داسې نه ښکاري. یاره ما ته هم همداسې ښکاري. I also think so. I also think so. د دې مطلب دا دی چې یاره ما ته هم بلکل همداسې ښکاري. زه جواب غواړم. I need an answer. I need an answer. د دې مطلب دا دی چې زه جواب غواړم ستانه. ته ما څنګه پیژنې؟ How do you know me? How do you know me? مطلب یې دا دی چې ته ما څنګه پیژنې؟ د نظره مشي. Touch wood. ډېره د شرم خبره ده. What a shame. ډېره د افسوس خبره ده. What a pity. دا زما لپاره یوه ډېره غټه خبره ده. It is a big deal for me. زما وخت مه ضایع کوه. Don't waste my time. الله دې تا ته ډېر عمر درکړي. May you live long. May you live long. مطلب یې دا دی چې الله دې تا ته ډېر عمر درکړي. ستا عمر دې ډېر شي. مهرباني وکړه ما معاف کړه. Please forgive me. Please forgive me. تا خپلې جامې الټه اغوستې دي. یعنی په چپه دې اغوستې دي. You are wearing your clothes inside out. You are wearing your clothes inside out. مطلب یې دا شو چې تا خپلې جامې الټه اغوستې دي. په چپه دې اغوستې دي. مهرباني وکړه ته دې خپلې جامې سمې واغونده. Please put on your clothes properly. Please put on your clothes properly. تا خپلې چپړې الټه پخپو کړې دي یا تا خپل پیزار الټه پخپو کړې دي.
You are putting the shoe on wrong feet. You are putting the shoe on wrong feet. مطلب دا چې تا خپل چپړې الټه پخپو کړې دي، الټه دې اخوستې دي. مهرباني وکړه چپړې دې سمې پخپو کړه. Please put on your shoe on the right foot. Please put on your shoe on the right foot. مهرباني وکړه چپړې دې سمې پخپو کړه. ستا د بوټانو مزی سپړل شوی دی. Your shoelace is untied. Your shoelace is untied. مطلب دا چې ستا د چپړو مطلب ستا د بوټانو مزی چې کوم دی دا تا نه دی تړلی یا کولاو شوی دی. Tip up your shoelace. د بوټانو مزی دی وتړه. Tip up your shoelace. د بوټانو مزی دی وتړه. یقین وکړه. Trust me. د دې مطلب دا دی چې ته په ما باندې یقین وکړه. ته دلته څه کوې؟ What are you doing here? څه خاص نه کوم. Nothing special. Nothing special. مطلب دا دی چې څه خاص کار نه کوم. پرېږده چې ځم. Let me go. پرېږده چې ځي. Let him go. هغه د یو کار هم نه دی، د یوې ښې هم نه دی. He is of no use. هغه ډیر بیکار او خوش انسان دی. He is a disgusting person. He is a disgusting person. مطلب دا چې هغه یو ډیر بیکار او یو خوش انسان دی. دا خبره خو تا ماته په مینه هم کولی شوه. You could have said it to me politely. You could have said it to me politely. مطلب دا چې دا خبره تا ماته په مینه هم کولی شوه. دا لپټاپ په دواړو لاسونو باندې ونیسه. Hold this laptop with both hands. Hold this laptop with both hands. یعنی دا لپټاپ په دواړو لاسونو باندې ونیسه. زه بس لږ وروسته راځم. I will come after a while. I will come after a while. زه لږ وروسته راځم. ستا د لاسه زه ډېر په مشکل کې یم یا ستا په وجه زه ډېر په مشکل کې یم. I am in trouble because of you. I am in trouble because of you. دا یو ډیره ښه بانه ده. This is a good excuse. This is a good excuse. مطلب دا چې دا یو ډیره ښه بانه ده. هغه د خپلې مرضۍ مالک دی. He has his own ways. He has his own ways. د دې مطلب دا چې هغه د خپلې مرضۍ مالک دی. مطلب چې څه وغواړي بس هماغه کوي. زه د خپلې مرضۍ مالک یم. I have my own ways. I have my own ways. مطلب دی چې زه د خپلې مرضۍ مالک یم. اوس خو ډیر ناوخته دی. It is too late. It is too late. مطلب دا دی چې ډیر ناوخته دی. Hurry up. زر کوه. Hurry up. زر کوه. Wake up. پاسېږه. Wake up. پاسېږه. Get ready. ځان تیار کا. Get ready. ځان تیار کا. We are getting late. په موږ باندې ناوخته کیږي. We are getting late. په موږ باندې ناوخته کیږي. په کوټه کې څوک هم نشته یا په کمره کې څوک هم نشته. There is nobody in the room. زه هلته یو ځل تلم. I had been there once. I had been there once. زه هلته صرف یو ځل تلم. شرموه مې مه. Don't embarrass me. Don't embarrass me. مطلب دا چې شرموه مې مه. آیا دا څه پروا کوي؟ Does it matter? آیا دا څه پروا کوي؟ Does it matter? نه دا هیڅ پروا نه کوي. No, it doesn't matter at all. No, it does not یا it doesn't matter at all. نه دا هیڅ پروا نه کوي. د خبرو نه مخکې لږ سوچ کوه. Think before you speak. Think before you speak. د خبرو نه مخکې لږ سوچ کوه. بزه دا دی در روان یم. I am just coming. بس دا ډیر شی دی. It is too much. دا کافی دی. It is enough. بس هم دا کافی دی. It is enough. دې تکلیف ته څه ضرورت و؟ What was the need for this formality?
فار ایگزامپل تاسو کره یو کس راغی هغه ځان سره راوړل ته ورته وایې چې دې تکلیف ته څه ضرورت و what was the need for this formality نن به زه پیسې ورکوم I will pay today I will pay today مطلب یې دا دی چې نن به زه پیسې ورکوم نه لږ هم نه not even a bit not even a bit مطلب یې دا چې نه لږ هم نه د دې ذمہوار ته you are responsible for this you are responsible for this ته د دې ذمہوار یې اوس د هغې نه د پوښتنې کولو هیڅ فایده نشته it is no use asking him it is no use asking him مطلب دا دی چې اوس د هغې نه د پوښتنې کولو هیڅ فایده نشته اوس څه فایده نه کوي که ته ترې پوښتنه وکړي ته زما نه نشي تښتېدی You can't escape from me. You can't escape from me. ته زما نه نشي تښتېدی زه به تا پرېنږدم I won't spare you. I won't spare you. زه به تا پرېنږدم ولې ته خپل دماغ ولې نه استعمالوې Why don't you use your brain? Why don't you use your brain خپل دماغ دی ولې نه استعمالوې خپل عقل نه ولې کار نه اخلې چای ګرم کا heat up the tea heat up the tea چای ګرم کا heat up the curry ترکاری ګرم کا heat up the curry ترکاری ګرم کا یا انګوله ګرم کا ورشه وده شه شابه go and sleep go and sleep دا مخوره پام کو دا ونه خوري don't eat this بیمار بشي یا ناروغه بشي you will fall sick you will fall sick ناروغه بشي هغه زخمی شو he got injured he got injured هغه زخمی شو ته ولې دومره په تادۍ کې why are you in so hurry Why are you in so hurry مطلب دا چې ته ولې دومره په تادۍ کې ته ولې دومره تادي کې دا ډېره شاړه لاره ده It is a deserted route It is a deserted route مطلب دا چې دا لاره ډېره ورانه ده ډېره شاړه عجیبه لاره ده یعنی سنسانه لاره ده زه تا سره یم I am with you I am with you زه تا سره یم یا تاسو داسې ویلی شئ I am with my friends زه خپلو ملګرو سره یم I am with my friends زه خپلو ملګرو سره یم آیا تا هغه وکتو Did you see him Did you see him آیا تا هغه وکتو په ما باندې احسانونه مه کوه Don't favor me Don't favor me په ما باندې احسانونه مه کوه پارام پکلارا Take it easy Take it easy په آرام پکلارا ګاډي ته راوخیجه Get in the car Get in the car ګاډي ته راوخیجه په ګاډي کې کېنه Get off the car د ګاډي نه کوزېږه Get off the car د ګاډي نه کوز شه د موټر نه کوز شه زه نه غواړم چې ستا فضول خبرې واورم I don't want to hear your nonsense. I don't want to hear your nonsense. زه نه غواړم چې ستا فضول خبرې واورم. زما په لاس باندې درد دی. I have pain in my hand. I have pain in my hand. زما په لاس باندې درد دی. د هر یو څیز یو خپل لیمټ وي. یعنی د هر یو څیز یو خپل حد وي. There is a limit to everything. د هر یو څیز یو خپل حد معلوم وي. آیا ته نه ځې؟ Won't you go? Won't you go? آیا ته نه ځې؟ آیا یو کار به وکړې؟ Will you do one thing? Will you do one thing? ولې ته مخکې ولې نه تلې؟ Why didn't you go earlier? Why didn't you go earlier? didn't هم ویلی شي او did not هم ویلی شي خو didn't ټي ورکې اخر کې مو وایي بیا وایي didn't او دې مطلب دا چې ولې ته مخکې ولې نه تلې دا سړک ولې بند دی Why is the road closed? Why is the road
closed. دا سړک ولې بند دی؟ ته ولې اسې ځان پریشانه کې؟ ولې اسې ځان ته پریشانی ورکې؟ Why do you trouble yourself? Why do you trouble yourself? ته به زموږ ځای ته کله راځې؟ کله به چکر راوهې؟ When will you pay a visit to us? When will you pay a visit to us? ته به زموږ ځای ته کله را چکر کیږي؟ دلته د ټولو نه ښه سکول کوم یو دی؟ Which is the best school here? Which is the best school here? دلته د ټولو نه ښه سکول کوم یو دی؟ د ټولو نه بهتر سکول کوم یو دی؟ د دې ځای څه نوم دی؟ What's the name of this place? What is یا what's the name of this place? د دې ځای نوم سره د دې ځای نامه څه ده؟ د دې کمرې څومره کرایه ده؟ What's the rent for this room? What's the rent for this room? د دې کمرې د دې کوټې د دې څومره کرایه ده؟ آیا ته به ماته داسې لږې شانتې اوبه رانکړې؟ Will you give me some water? Will you give me some water? مطلب یې دا دی چې آیا ته به ماته داسې لږې شانتې اوبه رانکړې؟ مهرباني وکړه لږې اوبه راکړه. Please give me some water. Please give me some water. مهرباني وکړه لږې اوبه راکړه. ته کار ته کله ځې؟ When do you go to work? When do you go to work? ته کار ته کله ځې؟ په څه ټیم ځې؟ ته دومره خوشحاله ولې؟ Why are you so happy? Why are you so happy? مطلب یې دا دی چې ته دومره خوشحاله ولې؟ څه چل شوی؟ ګوره بیا داسې کارونه کې Don't do so again. Don't do so again. بیا داسې کارونه کې یا آینده داسې کارونه کې ها نو زما لپاره څه خدمت تابعدار یم. Well, any service for me? Well, any service for me. د ټولې جملې مطلب دا دی چې زما لپاره څه خدمت یعنی که زما لپاره څه چې وکړم درته ما ته وایه چې د څه ضرورت هم درته وي. Let me know if you need anything. مطلب یې دا دی چې ما ته وایه ما ته اډر کوه چې د څه ضرورت هم تاته وي. نو یعنی د دې مطلب دا دی چې تاسو ټوله ویډیو کتله پوره ویډیو مو کتله. ویل ډن. په دې کې داسې جملې وي داسې الفاظ وو چې په هغې باندې ما خپل ډېر محنت کړی ډېر کوشش مې کړی چې تاسو ته داسې څه وښیم چې هغه ستاسو ډېر په کار راشي. اوس تاسو صرف او صرف دومره وکړئ چې په دې کې د خپلې خوښې صرف 2 جملې چې هغه ستاسو ډېرې خوښې شوي هغه راواخلئ او په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. او که تاسو غواړئ ستاسو خواهش وي چې د اکټیو او پیسیو وایس په باره کې په پښتو کې زده کړئ د انګلیش ډېر ګرامر په پښتو کې زده کړئ د انګلیش ټینسونه په پښتو کې زده کړئ او داسې ډېرې جملې او الفاظ زده کړئ نو بیا لاندې په ډسکرپشن کې یعنی د ویډیو نه لاندې ما تاسو ته لینکونه درکړي وي په هغې باندې کلیک وکړئ او تاسو به ډایرکټ پلی لیست ته لاړ شئ. بس د همیشه په شانې د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. انشاءالله see you next time with another video. Until take care and goodbye. Peace.